سلامونه جوړ په خیر خراغلاس په دیو کې چې روغ جوړ به ډیر ملګری پښتنه کوي چې د پی یو آر یا د افغان کډوالو په اړه څه تازه معلومات راکړي. ملګرو په سیمپل ساده پښتو کې درته وایم تر پای یو ګورئ او نور ملګرو سره هم شیر کوي چې خلکو ته د معلومات ورسیږي. پاکستان حکومت د وزارت داخله د پریکړه کړې ده چې د پی یو آر کارت لرونکي هغه هم اوس په غیر قانوني افغان کډوالو کې ګڼل کېږي ځکه چې دوی ته کوم وخت ورنکړو 1 جولای چې کومه واتیره شوه او هغې نه دېخوا دوی اوس غیر قانوني ګڼل کېږي. د ایس ای سی کارډ او چې کوم سره یو قسم اسناد نو هغه خاصې هم د ایستلو چې کومه لړۍ وه هغه یې پیل کړې وه. اوس د پی یو آر کارډ لرونکي افغان کډوالو په اړه هم دوی ویلي دي چې دوی هم د سمدستي دا هیواد پرېږدي او خپل هیواد ته د ستانه شي. یونیسیار هم په دې باندې غبرګون ښکاره کړی دی چې دغه کومه فیصله دوی کړې ده دا ښه فیصله نه ده او لا تر اوسه د یونیسیار لخوا هم کومه خبره مخې ته نه ده راغلی چې دوی سره کومه ناسته کړې یا کومه خبره ترمنځ شوي. خو اوس مهال چې کومه خبره د پاکستان حکومت کړې ده دوی دا ویلي دي چې پی یو آر کارډ لرونکي هم اوس غیر قانوني افغان کډوال ګڼل کېږي او زر تر زره دی دوی دا هیواد پرېږدي. نو کډې هم اوس روانې شوي دي شروع شوي دي ډیپورټي چې کوم په تورخم یا په چمن بارډر باندې افغان کډوال دي هغه هم اوس ډیپورټ کوي. نو دغه تازه معلومات دي چې نور معلومات موږ سره راشي نو تاسو سره به حتمن شریکو او دغه ویډیو در سره هغه ملګرو ته ورسوئ چې څوک لا خبر نه دي او یا دا وایي چې موږ ته به وخت راکړي. اوس مهال لا دوی کومه فیصله نه ده کړې چې افغانانو ته به وخت ورکوو. فیصله یې کړې وه هغه 21 د دسمبر پورې د دې کال هغه یې سمدستي لغوه کړه او دغه نوې فیصله یې وکړه چې افغان پی یو آر کارډ لرونکي چې کوم کډوال دي هغه هم دی سمدستي دا هیواد پرېږدي او ټولو صوبو ته یې حکم جاري کړی دی چې اپریشنونه شروع کړي او افغان کډوال یا ډیپورټ کړي او یا یې کډې افغانستان ته بار کړي. مننه. السلام علیکم.